زموږ د دغې ماشومانو مور اوس په حق ورسېده. موږ نن خدمت ته راغلي خبر شول چې ژوند یې له لاسه ورکړی. بچا دننه شئ. قدرمندو دغه خورکۍ ول تاسې وګورئ چا ادرس راکړو. موږ د دې خدمت ته راغلي وو. اوس خبر شولو چې دغه بیچاره په حق ورسېده. یعنې د درملنې پیسې ورسره نه وي، د ګټې مټې څوک نه. څنګه چې موږ ته تېر ورځ پرون اطلاع راغی یو کورنۍ ده خدمت ته یې راشي چې اوس موږ راغلو خبر شولو چې بیچاره ژوند له لاسه ورکړی. نو راځئ د کورنۍ حالات هم تاسې ګورئ چې څه یو دردونکې کورنۍ ده، ټول په ناروغۍ اخته دي، هغه د درملنې پیسې ورسره نشته چې خپله درملنه وکړي. السلام علیکم. خیر جمعه. السلام علیکم. کاکا الله د خو دغه ستاسو دا لور ویه مسئ و الله دې وبخي. او مونږ خو پرون خبر شولو چې نو اوس نشته دغه نشته. پرون ترخام راوړی باید بس په ترخام کې وکړي هغې یې بیرته واپس کړو. پیسې یې راسره نه دي. بیا هم کابل ته وړه پرون باقي دا په حق باندې ورسېدله. شي اوس هم نشته بس دغسې غریب یې مسکین یې څه به وکړو. ما دغسې چاته دوستان پیدا چې کومه څه وکړي بس خدای اصلي ته ناست وي. کاکا د کور نور غړي په داسې ناروغۍ اخته دي؟ او شته یې درې بچي مې نور هم دي نسیمې دي او دغه دي. دا به کوم ناروغۍ اخته دي؟ دا د دې خو یو لور مې کینسر ده او دا مړه شوه دا هم کینسر وه. دا نور دغه شله ده نه هغه شله ده هغه شل دی دا هغه شله ده. ښه دا هم شله ده. دا هم شله ده ګوره خود یې ووایه دا هم شله ده. دا مې دوده دا کینسر ده. دا هم کینسر ده. دا کینسر د ګونګې هم ده. دا بېګا پرون د پېښوره راوستله. دا د پېښور هم راوستله. دا پېښوره پرون راوستله او دا یاسناتونه هم راسره پراته دي تېر. دا 2 کاله وشو دا لور مې کینسر ده او د بیا 15 کاله وشو دی بلې پوه شوې. دوا موا لپاره څه نه و؟ نه پیسې نشته څه وکړو. الله دې وبخي. قدرمنو دغې د بل ورور هم وګورئ دغه لاس ویو. والله بس ووایم دا دلته پراته بس حالات خراب دی ډېر. دا څه مړی وګړي قدرمندو ډېرې خبرې نه کوو چې د دې په کور کې مړی شوی، مړی په کابل کې دی، هغه مړی را روان کړی دی. نو راځئ چې یو څه مرسته موږ پې سپارو. تاسو هم دلته اوسئ. وضاحت به درکړم چې موږ مرستې کې څه ورکوو. شکر الحمدلله په زیات اندازه موږ مرسته ورکوو چې 2 بورې اوړه دي، 2 بوتله تیل دي، من بوره ده، چای دي، من لوبیا ده، مالګه ده او وریجې دي. دا سبزي ورسره هم ورکوو، آلو ورکوو، من پیاز ورکوو او زردکي ورکوو. دا د 1400 افغانیو سودا ده چې حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الخاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي. حاجي صاحب لاسونه جګ کړئ. ټول بچه حاجي صاحب ته د زړه نه دعاګانې وکړي. هغه نصیب کړي خالق پروردګار یې له ښه وکړي خدای سره باقي دغه کړي خدای او خلق صاحب الله یې دله اجر ورکړي. خالق پروردګار یې دا نه کموي دا څه خدای ته زموږ سره کومک الله یې د سره کومک وکړي. امین. ښه